قربانی په چا باندې لازمي ده چا لپاره دا حکم دی چې دا قرباني وکړي نو هغې باره کې مختصرا خو مخکې ما بیان کړی و لیکن د دې تفصیل نو بیان شوی چې کوم مسلمان باندې قرباني واجب ده هر هغه مسلمان هغه کس چې هغه مسلمان وي اولنی شرط وردا دی دویم شرط دا دی چې مقیم وي مسافر باندې قرباني نشتی شرعي مسافر دریم نمبر شرط وردا دی چې نصاب مالک وي د غرضو کې دا د لوی اختر ورځ ورپسې 2 ورځې په دې کې هغه د نصاب مالک شو نو د باندې قرباني لازمي ده څلورم نمبر بالغ باندې قرباني ده نابالغ اگر چې مالدار وي په هغه باندې قرباني نشته پنځم نمبر عاقل وي یعنی دې لیوانه نه وی لہذا لیوانه اگر چې مالدار دی په هغه باندې قرباني ده نشته او شپږم نمبر آزاد وي په غلام باندې قرباني ده نشته نو په دې شرطونو کې یو شرط دی نصاب مالک کېدل چې یو مسلمان زنانا یا نارینا هغه د نصاب مالک وي نو په هغه باندې به قرباني لازمي وي نصابونه دو قسمه دي یو د زکات نصاب دی او یو نصاب هغه د قرباني او سرسایه لپاره دی د زکات نصاب مخکې بار بار بیان شوی هم دی چې هغې لپاره 3 قسمه مالونه وي یو سونا دویم چاندي دریم نقد روپۍ څلورم مال تجارت او بیا دا نصاب ته ورسي او په دې باندې یو کال تیر شي پس ته په هغه سړي باندې زکات هغه لازمي کېږي 3 روپۍ به ورکوي لیکن قربانۍ لپاره دې 4 مالونو سره سره یو 5م نمبر مال هم دی چې هغې ته ویل کېږي د ضرورت نه زیات سامان په کور کې ستاسو موجود دی اولنی شرط اولنی هغه سونه ده د سړي څخه صرف سونه ده نقد روپۍ نشته چاندي نشته مال تجارت نشته کور کې زیات کپړې زیات لوښي زیات فرنیچر دا نشته صرف او صرف سونه مالک دی نو بیا ونیمې تولې سونه وي د څخه نو پس ته به د باندې قرباني لازمي وي اکو ونیمې تولې نه کمه ده نو بیا به د باندې قرباني نه وي یو سړی داسې دی چې هغه څخه صرف چاندي ده سونه ورڅخه نشته نقد روپۍ نشته مال تجارت نشته کور کې زیات لوښي زیاتې کپړې د ضرورت نه زیات فرنیچر دا نشته دی نو بیا 52 52 تولې چاندي وي نو د باندې به قرباني وي او که دا سونه ورڅخه هم نشته چاندي ورڅخه هم نشته نقد روپۍ دي د ضرورت نه زیاتې په دغه ورځو کې دڅخه نننی چې کوم نصاب دی یو کم 80000 روپۍ دا موجود دي نو دې صاحب نصاب دې د باندې به قرباني هغه لازمي یا د قمره د څخه مال تجارت ته سونه خو نشته چاندي هم نشته کور کې زیاتې کپړې هم نشته لیکن دې څخه صرف تجارت مال له او هغه تجارت مال چې د باندې چا قرضه ده هغه ته نه دیو باسي او در چاته د هغه پکې شامل کی او دا یو کم 80000 روپو ترسي نو د باندې به قرباني دا لازمي لیکن یو سړی داسې کوي چې هغه څخه لوګونه کور کې سونه هم ده یو 2 ګوتې دي یا بالې دي یا کینټې دي یا بل لاکټ پروت دی یا د سونې غړای ده یا بل څه شی دی د سونې لوخي د کور کې سونا څخه هم ده د څخه نقد روپۍ هم دي او د څخه مال تجارت هم دی 2 مالونه یا 2 زیات مالونه دي یا صرف سونا ده او سره کور کې لوخ زیات دي پورا کال کې هغه لوخ استعمال نشلو پورا کال تیر شو پای کې هغه کټونه استعمال نشلو پورا کال تیر شو پای کې هغه بسترې استعمال نشلي پورا کال تیر شو د ګرمۍ موسم د باندې هم لاړ او د باندې یخنۍ موسم هم لاړ لیکن د کور کې کپړې زیاتې پرتې هغه د استعمال نه کړي نو دا د ضرورت نه زیات دي لہذا په داسې صورت کې بیا د باندې قرباني دا صرف سونه حساب باندې کېږي بلکې دا پیسې به جمع کېږي هغه زیاتو کپړو هغه د زیاتو لوښو هغه د زیاتو چې څومره سامان دی د هغې قیمت به لګولی کېږي د سونې قیمت به ولګولی شي نقد روپۍ به راجمع شي دا ټولې یو کم 80000 روپو ته ورسي نو دا سړی صاحب نصاب دی په ده باندې به قرباني لازمي وي اوس دا صاحب نصاب که ښځه یوازې ده په هغې باندې جدا قرباني ده خاوند څخه جدا پیسې دي هغه باندې جدا قرباني ده مور څخه جدا پیسې دي هغه باندې جدا قرباني ده پلار څخه جدا پیسې دي هغه څخه جدا قرباني ده په یو کور کې یو پلار سره 5 زامن پاتې کېږي او هر زوی صاحب نصاب دی جدا جدا په هر یو کس باندې جدا جدا قرباني ده کور کې انګین دي هغو څخه سونه ده او تاسو د هغې مالکان هغو جوړ کړي دي او سونه چې ورڅخه کوي نو خود څخه نن سبا کې چې واده شي هغو څخه زیات لوښي خامخوي
زیات سامان هغه څخه خامخ هغه شامل کړي نو یقینا دا صاحب نصاب جوړيږي په دوه باندې قرباني دا بلازمي وي دو قرباني دوه باندې واجب دا دوه قرباني کوي یو کس ځاسه ده سلو زامن دي درې زامن دي هغه بار پیسې ګټي راړي پلان لور کی په خپل څه شي نشته نو بیا پلان صاحب نصاب دی هغه من خپل قرباني شته لیکن هغه صاحب نصاب نو په هغه قرباني نشته بچو منوم نشته لیکن هر کس جدا جدا صاحب نصاب دی هر بچی جدا جدا ځان له پیسې سنبالي کړی دي اگر چې پلان سره یو ځای پاتې کیږي اگر چې لا واده نه دي شوی اگر چې یو جنید هغه په صاحب نصاب دی هغه واده نه دي شوی لیکن بالغ ده عاقل ده مقیم ده پغه منه قرباني ولازمي ده دا به قرباني کوي ډېر کسان داسې وي چې هغه سعودي کې خپل لونو لپاره سونه جوړ کړي یا ولا کټ جوړ کړي یا ولا ګوتې جوړ کړي دي او څنګه نقد روپے هم شته نو دا بیا صاحب نصاب دی دو سګه دا سامان چې پروت دی دو سګه دا ساندې چې پتره دمن قرباني هم لازمي ده یا ډېر چې نه کله واده شي مخکې نه ځان له تنظیم شروع کړي لوخ اخلي سب او یګدي نو دا لوخ لا فعال د ضرورت نه زیات دي نو که دوسه کا سونام دا او دا لوخ چې کوم دی هغه قیمت ترسي نو دی منه هم قرباني په دوه منه هغه لازمي کیږي قرباني بکې نو ډېر خلک داسي چې کور کې یو قرباني کوي او هغه وی زماده طرف نه قرباني وشله زماده بچو طرف نه وشله دینګونو طرف نه وشله نه اول نشر خدا دې چې کته قرباني کوي سره مقرره ولا چا طرف نه ده که یو قسم مقرر نشو دغه شان قرباني وشله قرباني چا طرف نه ده شوی لہذا مقرره وای با یا کدا سي حساب دی چې کور کې کسان چې ټول لجمه کې دغه مال یا اجتماعي مال له هغه نصاب ترسي یو کسب نصاب انګور د کور کې یا لور دا یا خزه دا دغه څخه سونه دا دغه مالک هغه دا نو بیا دغه طرف نه قرباني وکي خپل طرف نه چا لازمي نه ته صاحب نصاب نه خپل طرف نه قرباني وکوا کم چې صاحب نصاب دی دغه سر خلاصول پکار دی دغه غاړه خلاصول پکار دی چې هغه قرباني دغه طرف نه ادا شي دغه شانتا بعض خلک داسي وي چې هغه قرباني وکي قرباني چا طرف نه زمون قرباني ده سره نه معلوم نو داسې قرباني مونږ کې سره مقرره وای چې دا د مشر طرف نه ده د کشر طرف نه ده د ژوندو طرف نه د مړي طرف نه ده یا بعض خلک داسې وي چې هغه من خپل قرباني لازمي ده خپل قرباني دی نه کوي خپل مور خپل چې کوم مړ شوی دي یعنی کوم مړ شوی دي هغه لپاره قرباني کوي نو ول تامن خپل غاړه ده خپل غاړه خلاصو پس تک بیا د صداقت الله را کړی دی نو بیا دغه طرف نه مکای او خپل قرباني نه کوي مور لا پلان لکای او چې هغه وفات شوی دي نو داسې قرباني دغه طرف نه خبوشي لکه استامن واجب دا پاتشلو تانه بدلې بارکه تپوس کیږي نو دې خبرو خیال ساتل پکار دي چې کم سړی صاحب نصاب دی او نصاب وخت تر وخت زیاتېږي وړو کې اختر کې نصاب لش په 1000 روپے یا دو کم لش په 1000 تقریبا وي مېس کې دوه میاشتې دانې تیرې شوي 80000 د خبر ورسېده اوروس کال 45000 روپے او سکاري هغه ډبل شو تقریبا 80000 ته کم سړی 80000 یو کم 80000 روپے نصاب مالک ته نن ما تاسو کړ دې چاندي 1500 روپے باندې هغه توره ده او وړو کې اختر کې دا په یو لسم سوا داسې قیمت 1200 پورې و دومره فرق څنګه دی روان دی نو سړی دا نه وی چې ما سره پیسې نشته دي ځکه چې مخکې حساب لپاره دا کم مقرر شو مخکې 45000 روپے سکه 80000 روپے دي نو سړی څنګه دومره پیسې شته او د ضرورت نه زیات دي نو دا صاحب نصاب دی د قرباني ادا کوي او دا ضرورت څه شي دی دا نه چې دا پیسې سماري کړې دي زبس بک اخلمه په دې باندې نو دا دغه ټایم کې د دې مالک وي دا اگر چې تعالی ضرورت ځانه په ضرورت لپاره خې دي لیکن ډیرو کې استعمال نه کړي دا د ضرورت نه زیات لہذا ته بده منی قرباني ادا کوي یا یو کس داسې دی چې هغه پیسې خې دي بزوله بواده کوم لور بوادو او په دغه غرض کې تاسو دا پیسې شته د قرباني نه کوي دا د ضرورت نه زیات پیسې دي د ټایم کې لہذا دې کې بده قرباني اول نه ادا کوي یا دا پیسې خې دي زولنټر چې من اختر نه بعد اوس پنه ورانو نو مخ کې ځان لغه اوس پنه غسیمټ راړه چې دې پیسې د غرض تاسو کې نصاب مالک نه کته نصاب مالک هم تامه قرباني دا لازمي وي یا یو کس سوري خرڅ کې په دغه غرض کې او زه بیا بزان اسپرلی کې ځان له بنور دغه اخلم سوري واخلم رسو واخلم او په خپل دې قرباني نه کې ځان صاحب نصاب نه شاملي نو د تی په یو لک باندې سوري خرڅ کړ دې صاحب نصاب دی لہذا دې خپل د اعمال نه قرباني هم کوي د دې خبرو ته بیا د چاخان ني او ځانه قشان د غریبانو کې حسابي کتا ساورنه د خاص کړه تاسو کا د استاد ضرورت ته میخه تاسو کا ولاړه ده غیر غوا تاسو کا ولاړه ده د استاد ضرورت ته تامه دی نو قرباني شرکت تاسو کا پیسې نقد روپے راغلي د ساورې تا ورکن اوس د پتا سره موجود دي د غرضو کې د لوی اختر په ورځ باندې دوی میراث باندې درې میراث نور پریوتونه مخکې دې ټیم کې دا پیسې راغلي نو تا باندې قرباني دا لازمي وي
یو سره مسافر دغه ورځ ګدان راغی هغه مقیم شو او د صاحب نصاب نو د قرباني به لازمي وي نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي